د سپوږمۍ راډیو قدرمنه اوریدونکو ستړي مشئ وخت ورځې 10 بجې شوې پام راګرځوم تر دې دمه وروستیو او مهمو خبرونو ته. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت وایي له پاکستان سره د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو هڅو لړۍ روانه ده او د اختلافونو د حل لپاره د تفاهم دروازې پرانیستې دي. نوموړي په یوه تازه مرکه کې ویلي د پاکستان ځینې غوښتنې غیر واقعي دي، خو که اسلام آباد په خپلو دریځونو کې بیا کتنه وکړي خبرې ښایي مثبتې پایلې ولري. فطرت ټینګار کړی چې د افغانستان غوښتنې د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی او پر افغانانو د بریدونو پای ته رسول دي. هغه د پاکستان هغه ادعاوې هم رد کړي چې ګواکې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارول کیږي. اسلامي امارت وایي چین د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د دوسیې د مسولیت له ترلاسه کولو وروسته دغه هیواد کولی شي د افغانستان اړوند موضوعات په بېطرفه او واقعبینانه ډول وڅېړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چین د سیمې له وضعیت سره نږدې بلدتیا لري او له افغانستان سره ښې اړیکې ساتي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا اعلان کړی و چې چین به د افغانستان په اړه د سلا مشورو او پریکړه لیکونو د مسودو د چمتو کولو رهبري پر غاړه ولري. د سوریې ولسمشر احمد الشاره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریې د پاتې بندیزونو د لرې کولو او دغه هیواد د بیا رغونې بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د راپور له مخې دواړو لورو د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د سیمې او نړۍ د وروستیو بدلونونو په اړه هم خبرې کړې دي. احمد الشاره ویلي د بندیزونو لرې کېدل به د سوریې د اقتصادي رغونې او بیا رغونې بهیر چټک کړي. بل ورته ډونالډ ټرمپ د سوریې د ثبات، د خلکو د ژوند د شرایطو د ښه والي او د بیا رغونې د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. او د میانمار په شان ایالت کې د چاودیدونکو توکو د بې زیرمې د چاودنې له امله 40 کسان وژل شوي او لا بیا زیات نور ټپیان دي. دغه چاودنه د چین پولې ته نږدې د کاونګ تات په سیمه کې رامنځته شوې ده. راپورونه وایي چاودنې ګڼه استوګنیز کورونه هم زیانمن کړي او د ژغورنې عملیات لا هم روان دي. ځایي چارواکو د پیښې د لامل د معلومولو لپاره څېړنې پیل کړي دي. اوریدونکو خبرونه مو تر همدې ځایه ولملتیا مو مننه.